خوست ضربتي عسکرو د ملا امام په ګډون 15 ملکي وګړي شهیدان کړي. د خوست ولایت په صبریو ولسوالۍ کې د کمپاین عسکرو له تیرو څو ورځو راهیسې د ملکي خلکو په کورونو چاپې او عملیات پیل کړي دي او تر دا مهاله د جومات د ملا امام ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه ملکي وګړي شهیدان کړي او 3 تنه ماشومان ټپیان کړي دي. له سیمې څخه ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د کمپاین عسکرو چې بهرني عسکر ملتیا کوي د صبریو ولسوالۍ مکتب بازار، اباخیل، رحیم کلی او زنبر سیمو کې یادو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه چاپه کې د ملکي خلکو کورونه هم نړېدلي دي او د قاري محمدي خان په نامه د جومات ملا امام او 9 تنه مقتدیان هم شهیدان کړي دي. همداراز د ډاکټر داود په نامه د سیمې یو اوسیدونکي کور هم د هوان په مرمیو نړول شوی دی چې په نتیجه کې د دې کور 9 غړي وژل شوي دي چې جسدونه لا هم تر خاورو لاندې دي ځکه چې د کمپاین عسکر سیمې ته خلک د ژغورنې لپاره نه ورپرېږدي. د صبریو ولسوالۍ د ګلدار د کلي یو تن اوسیدونکي نن ټکي اسیا ته ویلي دي چې د کمپاین له عسکرو سره بهرني عسکر هم ملګري دي او کور په کور تلاشي کوي. باید وویل شي چې په خوست ولایت کې ضربتي عسکر چې د امریکایانو ځانګړي ملیشې دي په خوست ولایت کې تر دې وړاندې هم د سیمې علمي، مسلکي او د ټولنې بارسوخه خلک ترور کړي دي. د یو بل خبر له مخې نن مازدیګر د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند سالارو په سیمه کې هم د اردو عسکرو په عامو خلکو ډزې کړي دي چې په نتیجه کې 1 تن ملکي وګړی وژل شوی او 1 بل ټپي ده.